کې بیره نشي Bowls time, he actually bowls the ball early. Beautiful on the trot and success. Works it leg side in the air. Sufyan Mukim. And been hit down the ground. د پاکستان او افغانستان سیالۍ ته په زرګونه افغانانو انتظار درلود او بل اخره دا لوبه شروع شوه. انتظار دا و چې افغانستان به دا سیالي ګټي او پاکستان کې هم دا تفسیرې وي چې افغانستان یو پیاوړې لوبډله ده او پاکستان لوبډلې ته به ډېره سخته ماته ورکړي. خو څه داسې وشول چې پاکستان برعکس افغان لوبډله ماته کړه او داسې په لوی توپیر یې ماته کړله. 8 wickets for 50 runs. Had it not been for Rashid Khan. کله چې د پاکستان لوبډلې توپوهنه پیل کړه د دوی لپاره دوه لوبغاړي ډیر مهم وو او ډیر ښه ثابت شو. یو دا چې صاحبزاده فرحان د دوی لپاره ډیر مهم لوبغاړی وو او هغه خپل مسؤلیت ادا کړ. But no change in approach. Thumped away. No respect. وروسته افغان بالرانو ډیر ښه توپ اچونه وکړله. د افغانستان لپاره مجیب نبی راشد خان دوی توپ اچونه کې ډیر کمالات وو. دوی پاکستاني لوبډله ورخطا کړله او کله چې دوی ورخطا شو نو د دوی لپاره غټ مسؤلیت بیا چا واخیسته. Scoring ground Sharjah. That is down the leg side. Poor bowling. Lovely pick-up shot. Another boundary conceded. سلمان علي آغا هغه لوبغاړی و چې د خپل لوبډلې مسؤلیت ومنله او ډیر په ښه شکل سره مخ ته لاړه. نوموړي په 30 بالونو باندې 53 منډې وکړلې. لومړی خو زموږ بالرانو باید کوشش دا کړی وای چې دا 180 منډې مونږه 150 180 پورې مونږ محدودي کړې وي خو دا مونږ ونه شو کړی. کله چې 180 منډې شو دلته اړتیا دا و چې صدیق اتل او رحمان الله ګربز راغلی وای میدان ته. خو راشد خان اعتبار په دې باندې چې صدیق اتل پریشر وانخلی نو ابراهیم زدرانی ولېږه ځکه دا ښه جوړه ده. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران ډیره بهترینه جوړه ده خو د وډیا 500 سیالۍ لپاره بهترینه ده. زه فکر کوم چې T20 لپاره کوم پراتلونکو لوبو کې صدیق اتل او رحمان الله ګربز ته موقع ورکو. د دې یو ګټه دا چې په فیلډینګ کې یو څه تغیرات هم راځي. یو کینلاسې توپوهونکی یو خلاصې توپوهونکی په کرکټ کې څوک چې کرکټر وي او کرکټ کې پات شوی د دې اړخونو باندې پوهیږي چې دا په ډګر ساتنه کې څومره مشکلات رامنځته کوي څومره یو لوبډله ذهني ګډوډۍ سره مخ کې چې صدیق اتل ته کوم ډول فیلډینګ جوړ کړي رحمان الله ګربز ته څه ډول فیلډینګ جوړ کړي دا ونه شو. Third slow one on the trot and success. Works it leg side in the air. Sufyan Mukim. And go. And another one. Sufyan been hit down the ground. یعنی تاسو وګورئ موږ ډیر د هدف ته ډیر نږدې وو. په 93 منډو کې موږ دوه لوبغاړي اوټ کړو. صدیق اتل او درویش رسول ډیره ښه ملګرتیا وکړه او ډیر ښه روان وو. وروسته په 6 منډو باندې موږ 4 لوبغاړي اوټ شول. دلته مسؤلیت د عظمت الله عمرزي و چې کله عظمت عمرزي راغی هغه باید میډل آرډر کې د مسؤلیت دا و چې دای باید په وکټ پاتې شوی خو قدمونه استعمال وکړ چې هلته هیڅ اړتیا نه و چې دای قدمونه استعمال کړی و. یعنی که چیرته عظمت مسؤلیت اخیستی وای او تر په یوې 2 منډو کوشش کړی وای ځکه موږ شاته ډیر اورونه لرل او منډې ډیر کافي ډیر منډې نه وي نو په کار دا چې یو 2 منډې چې وي تر څو موږ ورسته چې هټ پسې زو لکه راشد خان تاسو ګورئ په 14 بالون باندې 10 منډې وکړلې چې بهترین شپږیزې پکې وي هڅ کې شپږیزې وهلې. یعنی دا وګورئ 14 بال 10 منډې که چیرته عظمت ورسره کریم جنت او ورسره څنګ کې محمد نبی لږ مسؤلیت اخیستی وای نو لږ دوی په میدان کې پاتې شوی وای نو دوی به لوبې مخ بدل کړی وای. دغلته د ګربز لپاره په کار دا و چې د باید کوشش دا کړی وای چې هغه ریسکی شاټونه نه وهل لکه دغه شاټ چې په وکټ لاین کې وي او ته به سویپ ته ځې نو طبیعي خبره ده چې ته به اوټ کېږې. که څه هم رحمان الله ګربز په دې شاټ کې ډېر مهارت لري خو ولې اوس داسې و چې دی باید آف سټامپ باندې لوبېدلی وای د باید خالیګاوې پیدا کړې وي دی باید بیک فوټ ته ډېر تللی وای فرنټ فوټ ډېر راغلی وای سکویر لیګ باونډرۍ ټارګټ کړی وي. که چیرې ګربز 50 کړی وای لوبه به ډېره په اسانۍ افغانستان ګټلی وای. بله یو
یو غټه مشکل زموږ دا و چې زموږ معمولا فاز بالران کې ډېره لویه ستونزه ده او دا ستونزه حل نه شوه. تر اوسه پورې دا ستونزه پرته ده. موږ فاز بالرانو کې کمزوري لرو. فضل حق فاروقي چې څنګه د ده نوم څخه ښکاري هغسې نه و. خو تر ټولو مهمه لوبه پکې جالبه لوبه پکې دا وه چې د راشد خان پرله پسې شپږیزې او د هغه تیزې منډې د لوبې مخ بدل کړ او ډېر خوندور شیبې ورکړې. یو بل ټکی چې دی د خلک یې د ماتې لامل ګڼي څه شی ده؟ که یو ډېر زیات په ټولنیزو پاڼو کې دا خبر ترلاسه کېږي چې رحیم صدیقي لطفا نور د افغانستان کرېکټ په ملاتړ سفرونه مه کوه. او دوی دا وایي دا کرکټ مینوال چې د ده پل بختور نه دی او اکثر وخت افغانستان د ماتې سبب کیږي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ رحیم صدیقي د دې سبب کیږي چې ماتې کیږي که نه په کرکټ کې اصلي ستونزې زموږ د بیټینګ دي، زموږ د میډل آرډر دی چې په دې برخه کې کار وشي او ضرورت وشي؟ نو خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. د خدای پامان.